د قاسم قایم وجنه اندرابي وایي تر شکنجې لاندې مړ شوی طالبان وایي پلټنه یې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي ادعا کړې چې طالبانو د دغه وزارت یو پخوانی پولیس افسر شکنجه کړی او وژلی دی. ښاغلی اندرابي زیاته کړې د طالبانو له عمومي بخښنې اعلانولو سره سره ډګروال قاسم قایم لومړی نیول شوی او بیا د تاوتریخوالي په پایله کې وژل شوی دی. د ډګروال قاسم قایم وژنې په حواله رسنیو کې هم پراخ غبرګون راپارولی. د هغه دوه داسې انځورونه لاس په لاس کېږي چې په یوه کې نظامي لباس په تن د افغانستان د ملي بیرغ تر څنګ ولاړ دی او دویم کې جسد پر ځمکه پروت لیدل کېږي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي ادعا کړې چې نوموړی افسر د طالبانو لخوا په شکنجه کې وژل شوی. هغه په دې اړه کره اسناد نه دي وړاندې کړي. ښاغلی اندرابي وایي د قاسم قایم د طالبانو په عمومي بخښنې باور کړی و او له طالبانو سره دندې ته ستون شوی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ډګروال قاسم قایم د وژل کېدو پیښه په جدي توګه پلټي. د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي د قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. پایلې به یې له رسنیو سره شریک شي. په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د ګڼو سرچینو په حواله ریپورټ خپور کړی و چې طالبانو د پخواني حکومت له سقوط راهیسې د تیر حکومت شاوخوا 1500 کارکوونکي او امنیتي سرتیري وژلي دي. د نیویارک ټایمز په ریپورټ کې ویل شوي وو شواهد ښیي چې طالبانو د عمومي بخښنې او ژمنې پر خلاف په ټول هیواد کې هدفي وژنې کړي دي. د دغه امریکایي رسنۍ په ریپورټ کې د محمد هاشم په نوم د پولیسو د یو پخواني قمندان زوی ویلي وو پلار یې د طالبانو لخوا 49 ورځې شکنجه شوی او بیا ځوړند شوی او وژلی یې و. طالبانو نیویارک ټایمز دغه ریپورټ جعلي بللی. له دې وړاندې هم رسنیو د پخواني حکومت د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او لا درکه کېدو په اړه ریپورټونه خپاره کړي وو. وړاندې ملګرو ملتونو هم په یو ریپورټ کې ویلي وو چې څه باندې 100 پخواني نظامیان چې پخواني حکومت او بهرنیو ځواکونو سره یې کار کاوه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته وژل شوي دي. ګرانو لیدونکو که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ.